لوی امپراتور. د لمونځ وخت دی. زمان خان یې له خوبه پاڅاوه. سترګې وموښلې. د اوداسه په نیت یې خپلې مټې بډ وهلې. بیرون په کلي کې د یخو اوبو شړاخته د کلي یخه او سړه سیلۍ لګېده. ژر ژر یې اودس وکړ او په منډه یې په کور کې په چینجن پوزي باندې خپل لمونځ ادا کړ. د سهار خړه وه او د کلي په لرې غرو رغو کې یو نیم د لیوه اواز اورېدل کېده. زمان خان خپل رب ته لاسونه لپه کړل. یا ربه، لکه څرنګه چې د یوه نیمه پیړۍ مخکې صفویان د شاه محمود په لاس ذلیله کړي وه، خدایه اوس یو بل شاه محمود پیدا کړه تر څو د صفویانو د ملا تیر ورمات کړي. خدایه زموږ هېواد یو خپلواک هېواد وګرځوه. یا ربه، موږ خپل پخوانی نوم بایللی دی. اوس نو د خراسان په نامه هیڅ هم د ځمکې په سر نشته. تو خو زموږ دا بېوسه هېوادوال دومره طاقتور کړي چې دا څلور لوی قوتونه مات کړي. یو دم غوغا شوه. زمان خان له کوره بیرون ووت. ټولو خلکو یو بل سره خبرې کولې. زمان خان هم له یو تن څخه وپوښتل: وروره څه خبره ده؟ دا ولې نن په کلي کې شور دی؟ هغه ورته وویل: ولې ته نه یې خبر؟ نه، خبر شه، پښتنو، تاجکو، ازبکو، چارماقو او ترکمنو ډلو د کابل سیند په ورڅیرمه رغو او بانډو، بلخ، کندوز، اندخوی، سریپول، شبرغان، هرات او بادغیس کې د نادر پر وړاندې د خپلواکۍ بیرغونه راپورته کړي دي. زمان خان د دې کلي پو او هوښیار مشر دی او د ټول هرات واګې په لاس کې لري. د هرات ټول خلک یې یو موټی کړل او یو لوی پوځ یې ورڅخه جوړ کړ تر څو دوی هم د خپلواکۍ بیرغونه راپورته کړي او د خپل هیواد راتلونکی روښانه کړي. په دې ورځ 2 تنه نایان د ابدالیانو کلي ته راغلل. د همدې کلي خلکو ته خبر راوړ چې نورو ولایتونو کې مقاومت کوونکي په توپونو کېناستل. هر ځای کې یې پاڅونونه غلي کړي دي. که چیرې تاسې د خپلواکۍ بیرغونه راپورته کړئ نو فکر نه کوم که کوم تن در کې ژوندی پاتې شي او نادر به تاسې ټول لکه د خشاک وسوځوي. دا 2 نفره ولاړل. زمان خان د هرات ټول پوځ په خپل لاس کې ونیو، خو د هغوی روحیه ډېره کمزوري شوې وه. علت یې دا و چې هغو 2 نایانو د دوی په مغزو کې سخته ویره اچولې وه. او دا خبره رښتیا ده چې هغه وخت په ټول خراسان کې د شورشونو د غلي کولو لپاره سختې وینې تویې شوې، خو چې یو ځای کې به یې د خلکو پاڅون غلی کړ، بل ځای کې به ورته راولاړ شول. زموږ د وطنوالو سرکښي د هماغه وخت نه خلکو ومنله او تر اوسه یې یادوي. زمان شاه د خپلې پوهې او ځیرکتیا نه په کار اخیستنې سره د ټول پوځ سر ورخلاص کړ او د جنگ لپاره یې ښه قوي تابعه ونیوله. زمان شاه د هرات ټول پوځ د صفویانو د دولت سره د ډغرې وهلو په پار چمتو کړ. په همدغه کال نادر هرات ته ترکمن صفیقالله خان راولېږه چې لښکر یې په توپچي ځواک او شوبلو هم سنبال و. ترکمن صفیقالله خان یې خاص د ابدالیانو د ټکولو لپاره هرات ته رالېږلی و. د محمد زمان خان تر مشرۍ لاندې ابدالي ځواک روان شو. زمان خان د خپلې کورنۍ سره مخه وکړه ځکه داسې یو لوی قوت سره د جنگ نه وروسته د انسان ژوندي پاتې کېدل هیڅ امکان نه لري. زمان خان خپل مشر زوی ذوالفقار خان نه پرېښود تر څو جنگ ته لاړ شي، خو مور یې ورڅخه منع کړ. زرغونه د ذوالفقار خان مور ډېره زړوره او پر وطن مینه میرمن ده، ځکه یې خپل خاوند هم د جګړې څخه منع نه کړ. ټول ابدالي پوځ د زمان خان تر مشرۍ لاندې تر کافر کلا پورې راووت تر څو مرثیه یې ورڅخه فارسیان ونه نیسي. د صفویانو پوځ بې له کومې اندېښنې د ابدالي دام ته وغورځېد. هغه داسې چې هغوی په خپله بغیر له کومې ویرې کافر کلا ته ننوتل او یو دم د مخې له لوري پرې یرغل وشو. مخامخ جګړه پیل شوه. د کارپو ابدالي زمان خان ټوپک لرونکي ځواک په صفوي لښکر کې اورونه بل کړل. د درز ګیروي اسمان ته پورته کېدل او د صفیقالله خان ټول لښکر د ماتې په ویره کې شاته روان شو. د کافر کلا څخه هر تن د تیښتې په حالت کې و. د اصفهان دولت ته دې جګړې ډېر زیات تاوان ورساوه. د صفیقالله خان پوځ دړې وړې شو او همدا پوځ یې د مشهد په لور تیښتې ته اړ شول. ابدالیانو د یو ستر قوت د ماتولو په پار د الله اکبر نارې ووهلې. صفیقالله خان چې د خپل پوځ ماته په خپلو سترګو ولیدله نو د ژوند څخه یې مرګ غوره وباله. په خپله هم د باروتو پر بګۍ کېناست او اور یې ورلاندې کړ. ځان یې دړې وړې کړ. 22 کال و.
کافر کلا هم هماغه پخوانی کلا پاتې نشوه او د صفیق الله خان او ابدالیانو جنگ په وینو سره او په اور توره کړې وه. تر دې جنگ وروسته بیا نادر د ابدالیانو او خاص کر زمان خان سره کار ونه لاره. زمان خان 2.5 کاله ښه په آرامۍ برم او عزت سره په خپل هرات حکومت وکړ. 1945 کال و. ابدالي احمد شاه وزیږید. خو په همدې کال یوه بده پیښه رامنځته شوه او هغه دا و چې په همدې کال یې پلار له لاسه ورکړ. احمد خان د خپل ژوند په اړه په خپله لیکلي چې زما پلار په همغه بدبخته کال وفات شو، په کوم کال چې زه دې بې خونده نړۍ ته راغلم. کاش چې نه وای راغلی. زما پالنه زما مور زرغونې او ذوالفقار لالا په غاړه واخیسته. زه تر ډیره وخته په دې نه پوهېدم چې زما پلار وفات شوی او ذوالفقار لالا مې مشر ورور دی، ځکه د هغې په شتون کې ما هیڅ د پلار کمی نه دی محسوس کړی. په لنډه معنا ما چې د خپل پلار په توګه پیژندلی دی هغه ذوالفقار دی او مور مې زرغونه ده. خو وروسته مې په هر څه باندې سر خلاص شو. زما پلار زمان خان د ټول هرات د خلکو واکمن و. ترکمن صفیق الله خان ته د ماتې وروسته ورسره نادر هیڅ کار نه دی لرلی او خپله واکمني یې په ښه ډول سمبال کړې وه. اوس نو زما وار و تر څو د خپل پلار ځای ونیسم. که څه هم زما د ورور ذوالفقار د دې واکمنۍ او مشرۍ سره هیڅ شوق نه و، خو بله لار نه وه. هغه ته قسمت په غاړه کې ورچولې وه. زما د پلار له مړینې یو کال وروسته مې مور زه او ذوالفقار له هرات څخه راویستو. هرات ورته بدبخته ښکارېده. فکر یې کاوه چې د بدبختۍ تر ټولو لوی لامل یې همدا هرات دی، ځکه موږ دواړه په فراه کې خپل مشر ورور علي مردان خان کره بوتلو. موږ دواړو خپل ژوند په فراه کې پر مخ بیولو. ښکلی وخت و. زه چې کله 15 کلن شوم ماما مې مردان خان بوتلم مدرسه کې واچولم. زما د قرآن مجید سره ډیر شوق و، ځکه مې په ډیر کم وخت کې زده کړ. خو هر کله چې زه د 8 کلو شوم ماما مې هم وفات شو. ډیره سخته وه، خو ژوند په یو حال نه پاتې کیږي. بس نوره چاره مو نه وه. ذوالفقار ورور راته وویل اوس نو نور دا ځای زموږ لپاره ښه نه دی، ځکه چې دا مهال د هرات ټول ابدالیان د نادر تر ولکې لاندې دي او فراه ته هم نادر راتلی شي او امکان لري زموږ د پلار بدله اوس هم د نادر په زړه کې وي او موږ به ورنه په امن ژوند هیڅکله هم ونه کړو. بس ما او ورور مې قندهار ته روان شو. موږ ښه په حیا او عزت قندهار ته ولاړو او هلته مو 2-3 ورځې تېرې کړې. په 4مه ورځ د شاه حسین عسکر راغلل. زموږ د کور دروازه یې راوټکوله. زه ورغلم چې ومې کتل عسکر و. زه او ورور ذوالفقار یې ونیولو. ولس 11 کال و. بس زندان مو ځای شو. فکر کوم د شاه حسین هم زموږ د پلار سره په څه خبره دښمني وه. د زندان په دور کې موږ شکنجې لیدلې، خو په دې نه پوهېدو چې دا ځورونې ولې ګورو. په دومره کم عمر کې د زندان د سختۍ تېرول ډیر سخت دي، خو څه به مې کړی وای. بله لار نه وه. خپل وطنوال راته خدای دښمن وګرځاوه. زموږ نوره هیڅ هیله نه وه. بس همدا مو فکر و چې ټول عمر به مو دا زندان ځای وي او ما فیصله وکړه چې که چیرته هر چا موږ له دې ځای وایستو زه به ټول عمر ورسره کومک کوم او احترام به یې کوم. شاه حسین هم هره ورځ راته موږ سره یې د پخوانۍ عقدې خبرې کولې. بس موږ هم څه چاره نه درلوده. ما ته به یې ویل احمد خانه، زمان خان چې موږ سره څه کړي دي د هغې تاوان به ته راکوې. 11 کال و. په 11 کال کې موږ د شاه حسین هوتک په زندان کې ولویدلو. د هغه شکنجې ډیرې سختې وې. وخت تېرېده. ما یوه ورځ په همدې زندان کې یو ځوان هلک ولید. خفا او خواشینی په زندان کې ناست و. زه یې هم خواته ورغلم. ورسره کېناستم. دا مهال شپه ناوخته وه. زموږ پښې او لاسونه زولنو نیولي وه، خو د ګرځېدلو طاقت مو و. په دالان کې د پرتې لیمڅي نه خوړین بوی لټېده. تکه توره تیاره وه. صرف په کړکۍ کې د سپوږمۍ رڼا لږه راننوتې وه. د ښیښې نه په اسمان کې تلونکې وریځې داسې ښکارېدې لکه ډېرې نیکمرغې چې وي. په ازاده فضا کې مزل کوي، خوند اخلي، انسانان ګوري او فنا کېږي. د هر مرغه د منظر په لیدلو سره به مې صرف ذهن ته همدا راتلل، شکر چې دا مرغان خو آزاد دي. ایله دا وخت ما ته معلومه شوه چې په قفس کې وخت تېرول څومره سخت دي. ځکه مې فیصله وکړه چې هر کله د ماما کره ولاړم لومړی به هماغه کوترې خوشي کوم چې ماما مې په قفس کې ساتلې دي. په خوا کې ناست زلمي ته مې سلام ورکړ. د حال پوښتنه مې ورڅخه وکړه. خپل ځان یې بیخي ښه وښو، خو څیرې له ورایه دا ویل چې هلک ښه په غمونو کې ډوب دی. هلک وویل ژوند هر چاته د ښه کېدو موقع هم ورکوي او د ماتېدو وخت هم پرې راولي. بس هر وخت چې دې موقع پیدا کړه ووځه، ژوند وکړه او خپله ازادي دې په دایمي ویاړ بدله کړه. ما ورځنې وپوښتل وروره
ته څنګه دلته راغلی؟ سوړه سویله یې وکیښ، ویې ویل کیسې ډېرې اوږدې دي، خو لنډه به درته دا ووایم چې دا زندانونه د ګناهګارانو لپاره نه دي جوړ شوي، بلکې څوک چې د دې دولت خلاف وي هغوی به پکې اوسیږي. واقعا دا هلک ډېر هوښیار و، خو زه ترې تر اوسه پورې کشر وم او عمر مې 14 کالو ته رسېده. ما دا هلک ډېر وغږاوه، خو اصلي قصه یې نه کوله. اخر کې هلک په ژړا شو او خپله قصه یې داسې پیل کړه. زه د هرات ابدالي یم. که فکر ته مو راشي زموږ ابدالیانو په هرات کې یو څه وخت مخکې، ډېر وخت نه 14 کاله مخکې، نادر او صفیق الله خان ته ماتې ورکړې وه. هغه وخت زما پلار د زمان خان نږدې ملګری و. زمان خان به له همغې سره په ټولو چارو کې مشورې کولې. داسې نور خلک هم و، خو ډېر اعتماد یې زما پر پلار درلود. یوه ورځ شاه حسین هوتک ورته څه ډالۍ ولېږلې او په ډالیو کې یو لیک هم ورولېږه تر څو هرات هوتکیانو ته په حواله کړي. خو زمان خان ورته ډېر کرک ځوابونه ورکړل. ورته یې وویل موږ د اصفهان پر رقم ستر قوت ته ماتې ورکړه، ته څه فکر کوې چې تا ته به داسې په اسانه وسلې کېږدو؟ دا وخت د نړۍ په سر د افغانستان یا خراسان په نوم هیڅ هم نه و او افغانستان ټول تجزیه شوی و. افغانستان د پردیو تر تسلط لاندې یو بیګانه موجود و. هرې خوا نه پرې پردي حکومتونه واکمن و او نوی نسل خو بیخي په دې نه پوهېده چې موږ هم یو خپلواک هیواد یو او وطن مو خراسان نومیږي. په دې نوم هیڅ هم د ځمکې په سر نه و. مطلب خالی خلکو د غلامۍ ژوند تیروه او تر 2 پیړیو پورې چا د خپلواکۍ د جام نه یو څکه هم نه و کړی. هماغه و چې د شاه حسین هوتک زموږ د کورنۍ او د زمان خان د کورنۍ سره واوړېدله او رښتیا خلکو ویل چې د زمان خان د کورنۍ غړي هم بندیان کړي دي، خو د زندان معلومات نشته چې چیرې یې وړي دي. ما ورته ترخه مسکا وکړه او په وړه خوله مې ورته دا لویه خبره وکړه چې د هغه زمان خان کورنۍ یو زه یم او یو مې ورور دی چې شاته د ټانکۍ سره په خوا کې ویده دی. هلک حق حیران شو، لکه ورک چې یې موندلي وي. ژبه یې ودرېده. ما ورته لږې اوبه راوړې، هغه یې وڅښې او بیا یې وویل ستا نوم څه دی؟ زما نوم احمد خان دی او ورور مې ذوالفقار خان نومیږي. وی ویل ښه، ډېر ښه، ګوره تاسو ته یوه اړینه او ضروري خبره لرم، په منډه ورشه ورور دې پاڅوه. زه لاړم. ذوالفقار ته مې آواز وکړ، هغه هم ژر ژر مخ وینځه او راغی. دې هلک وویل ګوره احمد خان او ذوالفقار خانه، زه ستاسې په ګټه درته یوه خبره کوم. هغه دا ده چې د هغې د خبرې ته شروع کولو نه مخکې ما ذوالفقار ورور ته دا سړی پوره ور وپېژانده. سړي وویل نادر اوس هم ژوندی دی او همدا تاسو پسې ګرځي. که چیرې هغه خبر شي چې تاسې دلته یاست نو هغه ضرور دلته راځي. خو اصلي خبره دا ده چې هغه تاسو دواړو ته اړتیا لري. هغه ستاسې پلار لیدلی او ستاسې په هوښیارتیا هم باور لري. هغه پوهیږي چې که تاسې ورسره شئ نو د هغې د واکمنۍ لمنه به نوره هم اوږده شي او تاسې کولی شئ چې د خراسان هاخوا سیمې لکه پنجاب، ملتان، لاهور او همداسې نورې سیمې د هغه په امپراتورۍ کې شاملې کړئ. نو تاسې داسې وکړئ چې په یوه طریقه خبر تر نادر پورې ورسوئ. هغه به ستاسې لپاره ضرور راشي او تاسې به له دې تور دوزخ څخه لومړی خدای او بیا نادر وباسي. ما او ذوالفقار پلان جوړ کړ چې څنګه تر نادر پورې خبر ورولېږو. زما ذهن ته یوه مفکوره راغله، خو ویلی مې نه شوه ځکه چې مشر ورور ذوالفقار خفه نه شي. ځکه زه ډېر کوچنی وم او د هغې خفګان مې هېڅکله هم نه شو زغملی. ډېر په سختۍ مې ورته وویل چې وروره زه یوه مشوره لرم. هغه راته بغیر له کوم ځنډه وویل زر زر یې راته ووایه. ما ورته داسې مشوره ورکړه چې سبا ته د دې زندان څخه یو فرد ازادیږي. نوم یې راته یاد نه دی، خو که موږ هغې ته خط ورکړو آیا هغه به یې تر نادره ونه رسوي؟ ذوالفقار وویل واه څومره ښکلې مشوره، دې خبرې ته خو هېڅ زما فکر نه و. ما چې لیک لوست په مدرسه کې زده کړی و نو ژر ژر مې خط ولیکه. ذوالفقار به راته ویل ما لیکل. هر کله چې پوره شو هغه نفر چې له زندان څخه ازادېده هغه ته مو ورکړ، خو هغه موږ پورې ملنډې ووهلې او ویې ویل نادر چې د ټول اصفهان څښتن دی او اوس د لوی امپراتورۍ درلودونکی دی، ته غواړې هغې ته خط ورکړم؟ هغه لکه چې زما د تره زوی دی. خو راسره یې ونه منله. ډېرې زارۍ مې ورته وکړې، خو رښتیا هم یو بیګانه انسان به څنګه د زمانې تر شا پورې خط رسوي؟ دې سړي دا خط یو نه وړ، خو یو څه وخت وروسته یو بل تن له زندان څخه خارجېده. دې کس دا خط ښه په مینه جیب کې کېښود او ژمنه یې وکړه چې دا لیکنه به ضرور په نادر لولي او نور یې هېڅ ذمهواري په خپل ځان ونه منله. خو سړی ولاړ او موږ په زندان کې د خپل خط ځواب ته سترګې په لار پاتې شو.